السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د خط یو ډیر خوندور ټریک در وښیم چې د دغه ټریک په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د خط سټایلونه ور بدل کړئ. او دوستانو ګوره هر ځای تاسو خط لیکلی وي نو خالي د خط مخ ته تاسو جمع نشان ولیکئ او د خط په اخر کې جمع نشان ولیکئ. نو کوم خط تاسو لیکلی وي او کوم میسج تاسو لیکلی وي نو هغه تاسو دلته په مختلفو سټایلو کې بدلولی شئ. ګوره بیا به تاسو ته دغه سټایلونه خلاص نو دغه ټول سټایلونه دي. نو کوم خط تاسو دلته لیکلی وي ګوره تاسو هغه خط په دغه سټایلو کې بدلولی شئ. ګوره تاسو کتلی شئ دلته ما لیکلی وو ټیکنیکل زده کړه د ګوره ماته وایي دغه ټیکنیکل زده کړه اوس تاسو دلته په کوم سټایل کې غواړئ. نو هر سټایل چې مو خوښ وو خالي په هغه سټایل باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ ټیکنیکل زده کړه په هغه سټایل کې واوښتئ په سینډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دغه سټایلیشه خط به هغه کس ته ولاړ شي. نو دغه په میسنجر کې هم کار کوي یا په فیسبوک کې مې د چا په تصویر باندې سټایلیشه کومنټ کوئ نو هلته هم دغه کار کوي. خالي کوم خط تاسو ولیکئ هغه کار څونه خط وي که کوچنی خط وي که غټ په سر کې جمع نشان ولیکئ او په اخر کې جمع نشان ولیکئ نو تاسو ته به هغه ټول سټایلونه خلاص شي. په هر سټایل کې چې خط بدلوئ نو په هغه سټایل کې بیا تاسو بدلولی شئ. نو ډېر خوندور ټریک د ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دغه ټریک استعمالولو لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د سټایلټ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې نیکسټ بټن ده په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته اوس ډېر ضروري اپشن ده دغه دلته ګوره وایي ډیډ یو سی د سټایلټ بټن. که چیرې تاسو دغه یس کې بیا تاسو ته یو بټن درکوي بیا په جمع نشانو باندې کار نه کوي بیا بټن درکوي نو دغه به تاسو نو کوئ نو بیا په جمع نشان باندې کار کوي. په نو باندې به تاسو کلیک وکړئ. په نو کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته یو بل سټینګ درڅخه غواړي انیبل اکسیسیبلیټي سروس په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ. لاندې انسټال سروسز په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ. اوس بلته تاسو سټایلټ پیدا کړئ. ګوره اخري اپشن موږ سره سټایلټ ته په دې سټایلټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او سمپل بلته تاسو سټایلټ ته پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو سټایلټ ته پرمیشن ورکړئ نور د دې اپلیکیشن سټینګونه خلاص یو شی هم نه غواړي. سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن کلوز کړئ. اوس هر ځای تاسو کوم خط لیکئ که په واتساپ پې میسنجر یا دغه میسج هر ځای تاسو کوم خط لیکئ نو سمپل د هغه خط مخ ته جمع نشان ولیکئ. جمع نشان چې مو لیکئ اوس دلته بیا هغه خط ولیکئ. مثال دا ور لیکم رحیم خان ما خپل نوم ولیکئ مالته ولیکئ رحیم خان. نو د په سټارټینګ کې هم جمع نشان ولیکئ او په اخري کې هم جمع نشان ولیکئ. ګوره کله چې ما جمع نشان ولیکئ ګوره تاسو کتلی شئ موږ ته دغه سټایلونه رالو. ګوره اوس دلته په هغه رحیم خان چې تاسو په هر سټایل کې غواړئ هغه خط تاسو په هر سټایل کې غواړئ سمپل ګوره په هغه سټایل باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس مثال راځم زه په دې سټایل کې غواړم ما په دې سټایل باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ چې هغه نوم په دې سټایل باندې رالی. دغه رقم ګوره که چیرې تاسو په فیسبوک کې د چا په تصویر باندې کومنټ کوئ سټایلیشه کومنټ کوئ نو هم تاسو یې کولی شئ. سمپل ګوره په کومنټ باندې تاسو کلیک وکړئ. په کومنټ چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو سمپل کومنټ ته راسئ. ما دلته زه مثال دلته یو کومنټ ورته لیکم دلته ما ورته ولیکئ نایس. اوس ګوره د نایس په اخر کې هم جمع نشان ولیکئ او په سټارټینګ کې هم جمع نشان ولیکئ. نو کله تاسو جمع نشان ولیکئ ګوره دا سټایلټ خلاص نو اوس دلته ګوره په هر سټایل کې چې مو غوښتی په هغه سټایل باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم کومنټ کې ګوره تاسو کتلی شئ چې نایس په هغه سټایل کې رالی. نو دا هر ځای کار کوي او ډېر خوندور ټریک ده چې تاسو فایده ځینې اخیستلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښې شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.